یو سړی و چې د انګورو باغ یې ولګولو او په اجاره یې ورکو او بل ځای ته د ډېرې مودې دپاره لاړو. کله چې د انګورو د راټولولو موسم راغی یو نوکر اجارهدار ولېږلو چې هغه نه د انګورو د پیداوار برخه وصول کړي. خو اجارهدارو هغه ووهلو او تش لاسې واپس کو. هغه بیا بل نوکر ولېږلو خو اجارهدارو هغه هم ووهلو، بې عزته یې کو او تش لاسې واپس ولېږلو. هغه بیا دریم نوکر ور ولېږلو خو هغه هم زخمي کو او بهر یې وغورځولو. بیا د انګورو د باغ مالک ووې چې اوس ماله څه کول پکار دي، زه به خپل خوږ زوی ور ولېږم یقینا چې د ده خاطر به وکړي. خو کله چې اجارهدارو هغه ولیدو نو یو بل ته یې ووې همدا یې وارث دی، راځئ چې مړی کو او میراث به موږ ته پاتې شي. موږ ته نور هم ووایې. نو اجارهدارو هغه د باغ نه بهر وغورځو او مړی کو. نو بیا به هغه د باغ مالک اجارهدارو سره څه وکړي؟ هغه به راشي او دا ټول به مړه کړي او باغ به بل چا ته حواله کړي. نو بیا د صحیفو د دې نه څه مطلب دی؟ کم یو کاڼی چې ګیلکارانو رد کړی و همغه د ګوټ سر کاڼی شو. هر څوک چې دې سره تندک وخوري هغه به ټوټې ټوټې شي او که په هر چا دا کاڼی راپرېوځي نو هغه به ریز مریز شي.